د قربانۍ درې ورځې دي. اوله ورځ لسمه ذوالحجه، بیا 11مه ذوالحجه، بیا 12مه ذوالحجه. د سترې دوې ورځې په هغه نه بعد په ټول نه بهتره ورځ هغه د 10مه ذوالحجه د سترې دوې، بیا په هغه نه بعد 11مه ذوالحجه، بیا په هغه نه بعد 12مه ذوالحجه. او بیا د قربانۍ وخت دا د 10مه ذوالحجې ګایزه په لمونځه نه بعد طلوع فجر نه ونځه د 12مه ذوالحجې غروب آفتاب پورې دا د قربانۍ وخت. دا درې ځله قرباني شي، په درې ځله زیاته که څوک قرباني کړي بیا داسې سړي قرباني کله هم نه کوي. او بیا دغه قرباني چې کومه ده دغه د 10مه ذوالحجې نه ونځه د 12مه ذوالحجې د غروب آفتاب پورې شي. نو په دا کې دوه قسمه خلک، یو دی د شهر والخلق، هغه علاقې والخلق چې په هغه علاقه کې د عیدل منځ شي. بیا د هغې لپاره د قربانۍ وخت هغه د عیده په لمانځه نه وروسته دی چې هغه د عیدل منځ وکړو، په نه بعده قرباني وکړو. که کوم سړی داسې وي چې هغه اول قرباني وکړو بیا د عیدل منځ وکړو، د داسې سړي قرباني کله هم نه کوي. البته هغه علاقې چې په هغه کې د عیدل منځ نشي، ځنګل وي یا داسې قصبه داسې دیهات وي چې په هغه کې د عیدل منځ نشي، د شهر احکامات نه پیدا کېږي، بیا هغې لپاره حکم دا دی چې هغه ګایزه په لمانځه نه بعد قرباني کړلی شي. خو بهتره طریقه دا ده چې ګایزه مرسترګر وخېږي، غرمر وخېږي، په هغه نه بعد قرباني وکړو. دا بهتره طریقه ده. او داسې د قربانۍ چې کومه آخري ورځ ده اختتام ورځ دغه د شهر د خلکو لپاره او د ځنګل د خلکو لپاره برابره ده. د 12مه ذوالحجې د غروب آفتاب پورې قرباني کړلی شي، په هغه نه بعد قرباني نشي کړلی. او داسې لکه څرنګه چې د ورځې قرباني صحیح ده داسې د شپې هم قرباني صحیح ده. البته بعضې فقهای کرام دغه احتیاط بیان کړی دی چې د شپې قرباني دا بهتره نه ده، ځکه چې د ځناور داسې لګي نه وي، داسې نالۍ وي چې د هغې کټ کول ضروري وي. دا تفصیلي مسله انشاءالله درته بیانومه چې د هغې کټ کول ضروري وي. بیا که یو سړی د شپې لایټ نه وي، انتظام نه وي ورته، د ګیس انتظام نه وي، د بجلۍ انتظامات نه وي، بیا فقها فرمایي چې کیدای شي دا قرباني وکړو هغه راګیره نه شي کړی. دغې وجې ده که کومه داسې علاقه وي چې په هغه کې لیټ انتظام وي، بجلۍ وي، سهولات وي، بیا د شپې قرباني کړلی شي، په دا کې هېڅ قباحت او هېڅ مسله نشته.